إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم دا مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو او خبره دا هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی ملاو شوی. ابو طالب به چې دی شام ته د تجارت لپاره نو د ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم بولو. په شام کې یو علاقه ده چې هغې ته بصرا ویلی کېږي. یو د عراق بصره دغه جدا ده، یو د شام د بصرا وه. هغه علاقه کې چې دی نو بحیرا پیر او راهب سره د هغوی ملاقات وشو او هغه د دې خبرې ګویي وکړه چې دا سړی به یا دا ماشوم به سید العالمین او دی به پیغمبري، ځکه چې دغې کوم علامات ما ولیدو نو دغه علامات موږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي، په هغې کې مو ویلي دي او الله دا خبره بیانه کړې وه. زموږ په کتابونو کې شتي چې داسې یو پیغمبر به راځي او دا نښې به او دا ماشوم ماته هماغه پیغمبر ښکاري. نو هغه بیا نصیحت وکړو ابو طالب ته چې ته دا خپل ورواره واپس بوځه او شام ته یې مه بوځه، هلته یهودیان دي، هغو به ورته نقصان ورسوي. نو ابو طالب په خپله واپس رانوستو، خو د خپلو څه کسانو سره یې واپس راولېږو مکې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کالو عمر ته ورسېدو نو یو واقعه راپېښه شوه، یو جنګ چې هغه مشهور دی په سیرت کې په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، جنگ د فجار. او د سیرت په کتابونو کې دا غالباً کتابونو کې دا مختصر دی چې دا جنگ فجار د رسول صلی په زمانه کې شی، خو تفصیل د دې جنگ هغه دا دی چې فجار 4 پیرې دا جنگ شوی او فجار ورته به دې وي دې کې هغوی د حد نه تېروتي وو او د حرم خیال به کې نه و ساتلی او دغه شان دا خیال به کې نه و ساتلی چې دا د عزت میاشت ده او په دې کې جنگ نه دی پکار، خو نه جنگ یې کړی او ډېر مرګونه پکې شوي، ځکه دې ته جنگ د فجار ویلی کېږي. دا 4 پیرې شوی. یو پیرې دا جنگ شوی دی اولنی چې کوم د فجار جنگ شوی دی د کنانه او حوازین قبیلې په منځ کې. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، دا پخواني خبره. دویم جنگ چې شوی دی جنگ فجار هغه د قریش او د کنانه په منځ کې شوی دی. او دا خبره مونږ که تاسو ته یاد وي مونږ د جاهلیت حالات چې بیانول نو بای کې مونږ دا بیان کړو چې د دوی غالباً کار همدغه و چې د یو بل سره به دا جنګ جګړې کولې، په معمولي خبره به ګرمېدو، تعصب پکې ډېر و، چا به ورکس ته څه ووي، بلکې د خبره به ما تاسو ته واضح کړې وه که نه چې په سوونو کلونه به جنګ روان و، دې د لاسې چې دا یو قبیلې والا د بل قبیلې والا دا اوښ چې دی په کاڼې ویشتی، په دې باندې به جنګ روان یو بل نه مرګونه کول. الله سبحانه وتعالی دا رڼا راولېږله او دا اسلام یې راولېږو. وألف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. ای پیغمبر په دې ځمکه باندې چې څه دي که دا ټول دې لګولی وی که نه، خو تا کې دومره طاقت نه و چې د دې خلکو زړونه دې یو کړی وي، خو دا ما یو کړي. دغه خلک پس دغه جنګونه به دوی روان او ما تاسو ته دا خبره هم بیانه کړې وه اقتصادي حالاتو کې چې د مکې اقتصادي حالات کمزوري وو د قریشو، د هغې وجې د جنګونه وو. کوم ځای کې چې جنګونه ډېر کېږي او کوم خلک جنګونه ډېر کوي د هغوی اقتصادي حالات هغه کمزوري، ترقي نه کوي. نو دویم جنگ د قریش او د کنانه په منځ کې شوی او د دواړو جنګونو کې ښه د یو بل نه کسان وژلي. دریم جنگ فجار هغه د کنانه او
او د بنو نضر ابن معاویه خاندان په منځ کې شوی دی، قومونو منځ کې، او په دې کې دومره ډېر مړي نه وشي، لږ ساعت له جنګ شوی بیا ختم شو. په دې دریو جنګونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، یعنی لا پیدا شوی هم نه و. نو جنگ فجار چې کوم په سیرت کې راځي مشهور، هغه د څلورم دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو. اکثر سیرتونه ولا د مخ کې درې نه ذکر کوي چې رسول سم پکې نه و، نو داغه د سیرت سره تعلق نشته. خو چې به سړی د قریش سیرت ګوري او د عربو تاریخ لټي، باقي کې مخې ته دا خبرې راځي. او دا غیم ځان له تفصیل له چې هغه تفصیل لزنه ورزم ځکه چې هر جنگ اسباب دي. دا ولنې جنگ فجار ولې شي، دویم ولې شي، دریم ولې شي، څو قسم پکې مړي دي، به صلح په سبا نه وشو. خو هغه تفصیل د ضرورت نشته. زمون کار د سلورم سره دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو. د سلورم جنگ فجار چې شوی دی د قریش او د قیس عیلان قبیله په منځ کې شوی دی. قریش او د دوی سره بل خاندانو کنانه، نو د دوه خاندانونو دوه قومونه ملګری وو، او د دوی په مقابله کې قیس عیلانو. قیس عیلان د هوازن قبیله یو شاخ دی، د هوازن قوم یو شاخ دی. نو غټ خاندان کم یو شو؟ هوازن. نو د جنگ شوی دی د قریش په ملګرتیا د کنانه کې، د ملګریو په مقابله د هوازن قوم کې، د دوی په منځ کې د جنگ شوی. او په دغه ورځو کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کاله، او رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري یا غته د پیغمبري ملویدونه 15 کاله مخکې د جنگ شوی. او د دې وجه دا مختصر به بیان کو. د دې وجه دا ده چې سوق عکاظ چې کوم میله بلګېدل تجارت لپاره، په هغې کې یو کسو عروه چې د بنو هوازن سره تعلق ساتو، دی او یو بل الکو برات دغه نومو چې د بني کنانه سره، خو بني کنانه دی شړلی و. د دې دواړو په منځ کې څه خبره راغله، د برات چې په دغه عروه باندې حمله وکړه نو هغه یې مړ کړو. چې مړ کړو بیا وتښتېد، خیبر ته لاړ، اول ته پټ شو مدینه کې. د خپل قوم سره ورانه او د بني کنانه سره ورانه، هغه شړلی و د خپل دغه خاندان نه. نو بده هلته ناسو په دې انتظار کې چې اوس به څه کوم، داسې معمولي خبره خو نه، د دومره غټ خاندان سړی دی وژلی، او د دومره غټو خلکو کس دی وژلی. نو دې هلته به خیبر کې پټ شوی و. هلته د دې سره یو کس میلاو شو چې د هغه نوم بشر ابن ابي حازم یا خازم، شاعر دی. نو دا شاعران اکثر ګرځي را ګرځي، یو ځای ته ځي بل ځای ته ځي. الم تر انهم فی کل واد یهیمون وانهم یقولون ما لا یفعلون. الله په هر خور کې او کنده کې دوی دکی خوري کته ځي ورځي ایران ګرځي را ګرځي، کله یو خبره کله بل کې. دا شاعران غالبا طریقه ده، خیالي خبرې کوي. دا شاعر د سره ملاو شو، وته وی چې مکې ته لاړ شه. عبد الله ابن جدعان دغه په مکه کې مشهور سړی دی، او په تاسو کې به دغه سړي ذهن ډېر تیزي چې هغه ته د یادي چې د تذکره ما په کم ځای کړی ده. او خان به لرول ډېر مېلمهدوست سړی و. یو تذکره دا شی و، دویمه تذکره دا شی و چې چا به جنۍ خښوله نو ده به هغه جنۍ بوه. دغه عبدالله ابن جدعان دی، مالداره، انتهایی مشهور، او د عمر نه هم زیاتو، نو خلکو به ډېر قدر کو. وی ته لاړ شه عبد الله ابن جدعان ته دا خبره وکړه. هشام ابن المغیره دا مشر سړی دی، او حرب ابن امیه هغه ته ووایه، او نوفل ابن معاویه. دې یو څو کسانو ته دا خبر ورکړه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړي تعلق ساتو د بنو کنانه سره. هغه ورته خبر شو. چې هغه خبر شو نو د هوازن قبیلې چې کوم مشر ابو براء هغه چې دا قریش موږ له دوکه راکړی دی، هغې سره هغه غوسه شو. قیس د دوی چې کوم مشر ته خبره ورسېده، قیس عیلان چې ویله کېږي دوی په منځ کې جنګ و، دا دوی مشر و قیس. نو هغه یو کس راولېږو، مختصر دا دی، د بنو عامر قبیلې یو کس راولېږو، او هغه اعلان وکړو په مکه کې ان میعاد ما بیننا و بینکم هذه الليالي من قابل. زمونږ او ستاسو په منځ کې چې کوم وخت دی هغه دا شپې دي را روان کال له بیا به ګورو. اوس دې بنو کنانه خو دا سړی شړلی دی ځان نه،
ځکه چې په وخت کې به کم سړی د قبیلې سره برابر نه و یا سړي څه کارونه به هغه به اعلان وکړو چې موږ د دې نه څه یو بیزاره یو دی موږ شړلی د خو شړلی خو په دې کې اوس دی پرېښودی نه شي ځکه چې دا د قوم په سطحه باندې مسله ده دوله چیلنج ورکو او وخت ورته وښو چې دا به روان کال له همدې شپو له بیا راجمع کیو او دغه کال له بیا د عکاظ د میله م ونه لګېده دا ډېره مشهوره میله وه ده لرې لرې نه به تاجران او شاعران به راتلو د شاعرۍ مقابلې به یې کولې پلوټ سامانونه به خرڅېدو دې ته به خلکو انتظار کوو په کال کې چې به دا میله ولګېده خو په دغه کال ونه لګېده او د هغې وجه دا وه چې قریش او د هغوی ملګري کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور د دوی ملګري دوی د دې جنګ دپاره تیاری کوو نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنګ دپاره او دغه شان قیس عیلان والا کم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو هغوی هم تیاری کوو د دې جنګ دپاره روان کله چې کله دا وخت راغی بس دوی جنګ له رالو او د قریش مشران هغه هم دې جنګ ته راکوشي وو او په هغه وخت کې د قریش او د کنانه د رضوانو مشر چې دغه حرب ابن امیه و او د هغې وجه دا و چې حرب ابن امیه ډېر یو خو د عمر نه زیات و بل په دوی کې ډېر عزت والا سړی و نو رضوانو په شریکه خپل مشر چې دغه حرب ابن امیه وټاکو او جنگ شروع شو په دې جنگ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان دلې وګټله د کنانه نه دومره حملې به وکړي چې هغوی کمزوري کړو نو چې څنګه د جنګ وختو په اوله کې ګټه د چا شوه هغه د قیس عیلان والا چې هغه د حوازن سره تعلق ساتي هغوی ته وګټله بیا چې په هغو دویم حمله وکړه د ورځې په دې منځ کې نو بیا کنانه وګټله د قیس عیلان نه او ګټه د هغوی په دغه باندې شوه په منځ کې دا مړي ډېر زیات شو به انتها مړي په دې جنګ کې شوي نو بیا یو کس پاسېد عتبه بن ربیعه چې هغه تذکره مخکې په دې سیرت کې راځي او په ورځ کې هغه ځوان و او د هغه عمر 13 کاله پاسېدو او چغې ووهله او اواز یې وکړو د صلح پیغام یې ورکړو چې تاسو به د کوم پورې لګیا دا کسان به دغه شان مړي به موږ ته کېږي د دوی نه هم کېږي د هغوی نه هم کېږي او صحیح ده نو کېناستو دا مشران او د دوی په منځ کې د صلح خبرې وشوې او دا شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو په دې جنګ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په دې جنګ کې وم او ما به خپلو ترونو لا غشي ورکول ملک صاحب مخکې وایي چې په دې جنګ کې د قریش مشران هم راکوشي وو دلیل یې په دې باندې چې ډېر غټ جنګ و چې جنګ ته مشران کسان راکوشي نو رسول صلی د خپلو ترونو سره و 15 کاله عمر و نو میدان ته خو نشو کوزېدی لکه چې وړوکی و خو دا کار به رسول سلم کو چې غشي وې د خپلو ترونو له ورکول او تیار ولاړو دې ته وایي جنګ فجار ورسېدی به که نه بیا بیا دا درسونه اورئ بار بار یې اورئ دا مسلې به تاسو ته بیا په ذهن کې کښېني او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا یي او اول پېر ورته بیان شي نو هغه زر ورته نه یادېږي او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره ښه مینه لري او ښه شوق لري او داسې قوم دی چې معروف دی په دې باندې چې دین سره محبت دی غیرت پکې دی خو صرف دومره ده چې کمې د دې عوامو د طرف نه هم دی کوې د علماو د طرف نه هم دی عوامو کې کمې دا دی چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو او علماو کې کمې دا د مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی یوه بل چې که خطبه کوي تقریر کوي بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي هغه کېږي او هغې له څوک راضي هم نه ځکه چې هغه پکې درېیمه خطبه نه وي کړې بله پکې زیاتې کړې ده پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راځي بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه په 2 منټه کې ختمه شي انا اعطیناک الکوثر پکې اکثر ووایي او بیا پکې مخې ته څه نه وي نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اورئ دا مسلې به ستاسو په ذهن کې کښېني دې ته وایي جنګ فجار چې دا د رسول وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي بې د هغې نه بعد بله یو واقعه راپېښه شوې چې هغې ته ویله کېږي حلف الفضول معاهده د فضول او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقیدې په میاشت کې شوې وه
ذوالقعدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه. دا خبره د فائدې لپاره ساتي، دا بله معاهده به سره فائدې لپاره ذکر کړم. سیرت کې راځي عربو 2 معاهدې کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه مخکې، نبوت نه مخکې، او دا دواړه معاهدې د دې لپاره شوې وي چې د مظلوم سره به مرسته کوو. د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو، او چې څوک سره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو. اولنی چې کوم حلف شوی و او کوم معاهده په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، او په دې دویمه کې و. د دویمه ته حلف الفضول ویل کېږي، او هغې له راځمه. او د اولنۍ چې کومه ده هغې ته ویل کېږي حلف المطیبین، د هغه خلکو معاهده چې خوشبو یې لګولې وه. او دا په سیرت کې راځي چې د اولنۍ معاهده په دې شی وه، په قریش کې یو ټولګی جوړ شو، او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار دا یو خاندان دی، دی بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کو، دغه شان د جنگ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه. او درېیمه دا چې حاجیانو له به یې اوبه څښاک د دې انتظام هم دوی کو. او دا 3 خبرې چې په کوم قوم کې را جمع شي، دا قوم د ټولو نه دروند قوم دی. نو دی بنو عبدالدار سره دا کارو، حاجیانو خدمت، د کعبې خدمت، او په جنگ کې جنډه نیوه. او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی. نو د قریش کې بعضو کسانو په دې باندې حسد ورغی چې څنګه د یو خاندان دی دوی ته 3 کارونه والا شوي، حق دې ورسره شروع کو، حسد یې شروع کو، د خلک به سره پاسول. په هغې کې قریش په خپل وران شو. چاوي چې او دا خبره صحیح ده، چاوي نه دي سینه ده. نو بنو عبدالدار ولا دا چلو کو چې کم مشران کسانو او کم سړیتوب خاوندانو او کم چې پکې هوښیار خلک وو، هغو د خبره ور مخکې کړه. نو دا ټول مشران کېناستو، او په دوی کې بنو عبدمناف خاندان ولا دا چلو کو چې یو لوښی یې راوړو، او په هغې کې دننه خوشبو و، عطر پکې و، طیب، ځکه دې ته ویل کېږي حلف المطیبین. په دغه لوښي کې دننه خوشبو پرته وه، عطر پکې و. دی کېښود د مشرانو په مخ کې، او څومره کسان چې په هغه ټیم ناست هغه ټولو په دې لوښي کې د لاسونه ورننویستو دننه. او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار، او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو. زموږ به د دې سره کار نه وي چې سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي او د کم سره نه ساتي. او بیا یې دا لاسونه په د کعبې په دیوالونو راښکودو، یعنې لوز یې پوخ کو. اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننویستو چې هغې کې دننه عطر و، او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکودو. نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو، یعنې دې نه بیا څوک نه وړي. او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده، نو دا به بنو عبدمناف له ورکو، دا د هغوی شوه. او د کعبې خدمت او په جنگ کې جنډه دا به د بنو عبدالدار سره پرېږدو. نو دا 2 کارونه د هغوی سره پاتې شو. دا یو کار ته بنو عبدمناف ته واوړېدو، او په دې باندې اتفاق وشو. او په دې اتفاق وشو چې چا سره ظلم کېږي نو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو. دا اولنۍ تاریخي معاهده په عربو کې شوې ده چې په سیرت کې راځي، د عربو په تاریخ کې راځي. خو په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و. په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم شرکت نه دی کړی.